بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د حرفې مضمون مخکیني لوستونه باید په ښه ډول زده کړي اوسي. کورنۍ دنده باید په بشپړ ډول پای ته رسولي اوسي. نن راځو ګرانو زده کوونکو د حرفې مضمون بل لوست مو چې د څه په اړه دی، د لیمکارۍ د عملي کار په هکله دی. موږ په مخکیني لوستونو کې ولوستل چې لیمکاري څه شي ته وایي، د څه په واسطه کیږي. نو نن دلته تاسو ته عنوان درکړل شوی دی چې د لیمکاري یو عملي کار. د دې لپاره چې تاسو خپله لیمکاري په خپلو کورونو کې وکوئ، دا چې څرنګه وکوئ تاسو ته معلومات درکړم او انشاءالله تاسو به په کورونو کې په ښه ډول یو بل سره وکوئ. نو څه شیان چې د لیمکاري په وخت کې د عملي کار په وخت کې انسان ورته اړتیا لري، هغه کوم شیان دي؟ هغه لکه قهوه چې موږ په مخکیني لوستونو کې مو معرفي کړه تاسو ته، دا چې څرنګه آله ده او د فلزکاري په وخت کې باید څرنګه ترې ګټه واخلو تر څو چې خپل ځان او یا مال ته مو ضرر ونه رسیږي. قهوه ولرو، د سربیلر دی د لیم سیم. د لیم سیم باید ولرو چې مخکیني لوستونو کې به تاسو ته معرفي کړی و، دا چې څرنګه سیم وي او څه ګټه ترې اخیستل کیږي. د لیمکاري په وخت کې دا ډیر ضرور ده چې باید ویلرئ. سربیلر دی 2 ټوټې مسي سیم. مسي سیم 2 ټوټې ولرئ تر څو چې په هغه په واسطه تاسو وشو کولی یو خپل عملي کار مو په ښه توګه ترسره کړئ. او کله چې داسې کارونه مو داسې شیان مو ولرل د اړتیاو توکي، کار یې څه رقم دی؟ داسې دی چې نو په لومړی قدم کې تاسې برېښناوي قهوه چې تاسې په تصویر کې ګورئ، دا قهوه په ساکټ کې یا برېښنا کې چوخوئ او بعد له دې دا چې کله برېښنا ځان ته واخیستله تاسو هغه ګرمه راولي او کولی شئ چې ترې استفاده وکړئ. بعد له دې چې قهوه مو ګرمه شوه نو تاسو باید د څه نه، د ګنده پیروزه نه، دا هم یو اړتیاو توکي دي چې تاسو باید ولرئ. ګنده پیروزه هم مخکیني لوستونو کې تاسو ته ما په معرفي کړې وه. نو د دې لپاره چې هغه لیمکاري پاکه کړئ، هغه 2 مسي سیمان چې تاسو لرئ هغه په ګنده پیروزې په واسطه دواړه غوړ کړئ او بعد له دې هغه 2 سیمونه دواړه یو ځای سره په پلاس ونیسئ. دا قهوه ورته نږدې کړئ او هغه دواړه یو بل سره ونښلوئ یا هم خپل عملي کار همدارنګه په پای ته ورسوئ. نو ګرانو زده کوونکو، دا یو ډیر عملي کار و چې ډیر ساده و، نو باید په ښه ډول مو زده کړی اوسئ. یو ښه ساده عملي کار و د لیمکاري په هکله. تاسو دلته په صفحه کې په 42 صفحه کې پلټنه وکړئ، دا د سوالونو ته ځواب ورکړئ او موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. دا مو کورنۍ دنده. سربیلر دی په همدې پاڼه کې تاسو ته یو بل عنوان هم درکړل شوی چې د څه په اړه دی، د برېښنایي ویلډینګ کاري په هکله دی چې دا برېښنایي ویلډینګ څرنګه کیږي. په مخکیني لوستونو کې چې ستاسو اول یا لومړنی لوست د خپله د همدې سفر و، تاسو ته مو ویلي و چې ویلډینګ کاري هم د فلزکاري له جملې څخه یو مهمه هنر یا حرفه ده چې باید هغه خلک چې غواړي د فلزاتو څخه ډول ډول شیان جوړ کړي باید د ویلډینګ کاري په حرفې باندې بلدیت ولري. نو دا ویلډینګ کاري چې دا د دې په واسطه کولی شي چې ډیر کلک او ډیر با استحکامه او سخت نښلونه موږ ولرو. که موږ خپله ویلډینګ کاري زده ولرو او د ویلډینګ کاري په بعضې توکو پوه شو، نو موږ کولی شو چې 2 فلزه د ډیر کلک په واسطه یو بل سره ونښلوو. داسې ویلډینګ کاري څخه د 2 فلزو د نښلولو لپاره چې هغوی دایمي نښلونه ولري ترې ګټه اخیستل کیږي. د څه رقم ګټه اخیستل کیږي؟ لکه څنګه چې تاسې په کتاب کې داسې تصویر ګورئ، 240 پاڼه کې مو یو ماشین دی چې دا ماشین د ترانسفارمر په هکله یا په نامه یادیږي. دا ترانسفارمر په ځانګړې توګه کولی شي چې د فلزاتو د ویلي کېدو یا د نښلولو په وسیله موږ ته مرسته وکړي، چې دا د دې سبب ګرځي په فلزکاري کې چې موږ وشو کولی 2 فلزه یو بل سره ونښلوو. نو کله چې موږ له برېښنایي ویلډینګ کاري څخه ګټه اخلو، موږ کولی شو 2 سیمان هم یو بل سره ونښلوو. څرنګه؟ لکه موږ کولی شو چې د قهوې په وسیله یا د همدغه ماشین په وسیله فلز اوبه کړو. کله چې فلز مو ویلی شو، کیدای شي چې د هغه قطرې په بل فلز هم توی شي. همغه د فلز ویلی شوی فلز قطرې چې په بل توی شي د دې د یو سخت او د یو ډیر کلک اتصال سبب ګرځي چې په ډیرو مختلفو ماشینونو ترسره کیږي. یو ماشین یې هم تاسو په تصویر کې لیدلی شئ. سربیلر دی خپله ویلډینګ کاري خو د فلزکاري یو حرفه ده. نو د دې لپاره چې موږ ته ضرر ونه رسیږي په داسې فلزکاري کې موږ باید څه وکړو؟ موږ ته دلته عنوان درکړل شوی دی چې د څه په اړه دی، د
د ولډنکاري ساتندوي یا حفاظتي توکي. نو موږ کله چې ولډنکاري کوو یا هغه نفر چې ولډنکاري کوي باید څه ولري. په لومړی قدم کې ګرانو زده کوونکو باید د ماسک شتون هغوی سره اوسي. ماسک حتما باید ولري تر څو هغوی خپل مخ پې وپوښي او د هغوی د مخ څخه ساتنه وکړي. ولې؟ ځکه چې بعضې د تودوخې رڼا د ولډنکاري کې رامنځته راځي چې همغه رڼا کولی شي چې د انسانانو سترګې ته ضرر رسوي یا مخ یې پې وسوځېږي ځکه هغه تودوخه او یو ډیر سور حرارت لري. نو د همدې لپاره موږ باید ماسک ولرو تر څو چې خپل مخ مو پې وپوښلی شو. سربیله له دې تنه خو انسانانو کې مخ نه ده چې باید ترې ساتنه وکړي، د انسانانو ټول بدن ده چې ولډنکارۍ پر وخت کې موږ باید ډیر پام وکړو چې هغه د اور بڅر کې چې هر خواته تیتیږي موږ ته باید ضرر ونه رسوي. که تاسو ولډنکاري کومه ویډیو یا کوم تصویر لیدلی اوسي، کله چې څوک ولډنکاري کوي نو هغه د اور بڅر کې پکې شتون لري چې هر خواته تاویږي. نو د دې لپاره چې زموږ بدن ته ضرر ونه رسیږي یا زموږ کالي اور وانخلي، موږ باید ولرو، باید پیشبند ولرو. د پیشبند په طریقه کولی شو چې خپل ځان نه د خپل بدن نه موږ خپله ساتنه وکړو او کله چې هغه د اور بڅر کې که زموږ بدن سره داسې په اعتماد په اتصال کې شي نو موږ کولی شو چې د خپل ځان ساتنه وکړو او د خپل کالي مو اور وانخلي تر څو چې خپله ځان ته مو ضرر ونه رسیږي. سربیله له دې موږ هغه ولډنکاري په خپلو لاسونو کوو. کوم ماشین چې موږ په داسې په لاسونه اخلو او هغه د ولډنکاري په حرفې کې ترې ګټه اخلو، زموږ لاسونه باید څه اوسي؟ باید پوښل شوي اوسي تر څو چې زموږ لاسو ته ضرر ونه رسیږي. موږ باید څه ولرو؟ موږ باید د لاسو ماغ ولرو، د لاس ماغ یا دستکشې ولرو چې تاسو په تصویر کې ښه لیدلی شئ. دا دستکشې داسې دستکشې وي چې د تاسو د اول نه تر نیم حصه لاس ستاسو پوښولی شي او د دې لپاره چې هغه اور بڅر کې د ولډنکاري په وخت کې تاسو لاسو ته ونه سوځوي یا ضرر ورته ونه رسوي، تاسو باید داسې شیان ولرئ تر څو خپل ځان نه مو حفاظت وکړئ یا ساتنه وکړئ. نو ګرانو زده کوونکو نننی لوست مو همدلته پای ته رسیږي. کورنۍ دنده مو همدا ده چې تاسو ته په 440مې صفحې کې تاسو ته تمرین درکړل شوی. دا مو د ټول سفر تمرین دی چې په ښه ډول یې موږ سره حل کړئ او په کمنټونو کې شریک کړئ. دا سفر مو دلته پای ته رسیږي او د سفر لنډیز هم کولی شئ چې خپلو کورونو کې ځان سره ولولئ تر څو بیا یو تکرار د لوستونو شي تاسو ته. که تاسو لوستونو کې کوم مشکل لرئ موږ سره په کمنټونو کې شریکولی شئ. سربیله له دې کوم سوال، پیشنهاد یا انتقاد لرئ هم کولی شئ موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم. تاسو پاک الله ته سپارم. د الله په امان ښه وخت ولرئ.